که یو بالغه جنۍ وي په خپله باندې نکاح وکړي او پلار په ګواهي کې کښېنوي نکاح یې صحیح کېږي. ښه پلار اجنبي سړی فساد چې په معاشره کې راځي هلته راځي چې فقیر بغیر د واده پاتې سي یا ځوانان بغیر د ودونو نه پاتې سي جنکۍ بغیر د واده د سړي نه پاتې سي. بس فساد په خپله حدیث همدغه ده چې ځوانانو ته ویل یا معاشر شباب که تاسو طاقت د نکاح نه لرئ صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. مسلمانانو ورونو الله دې موږ تاسو فرضي نقلي ټول عبادات په دربار الهي کې قبول منظور وګرځي. د نکاح مسله و پرون حکم النکاح ذکر کړل شو. یو بل مسله نکاح بهتره ده که اشتغال په عبادت او نفلیو. یعنی یو سړی وایي چې زه ټول ورځ دینداری کوم تقوا کوم نکاح نه کوم، یا یو زنانه په کور کې دا وایي موږ تاسو پښتو لهجه دا وایي سر سپینوم او یعنی په عبادتو کې وخت تیری په تقوا کې وخت تیری نکاح نه کوي. زموږ تاسو د احنافو مسلک دا ده چې اشتغال بالنکاح افضل ده د اشتغال نه په عبادتو نفلیو. یو سړی 4 غنټې تقوا عبادت کوي د دې نه بهتر دا ده چې یو سړی اشتغال په نکاح باندې وکړي. ځکه اشتغال په نکاح باندې په نیت عبادت په خپل باندې عبادت ده، نکاح په خپل عبادت ته بقا د انسانیت په نکاح پورې تړلې ده. او علا ولدینه دا خبره چې په دې کې عفت د مسلمان او د مسلمانې ښځې راځي. کله چې دا د پښتو عقلي دلایل مرته ویلي په شرعي دلایلو کې بعض علما وایي چې نه اشتغال په عبادات او نفلیو بهتر ده د اشتغال نه په نکاح. ما په خبرو ټول پوهېږي لیکن هغه حضرت یحیی علیه السلام متعالی خبره کوي چې هغه کان سیدا وحضورا هغه نکاح نه وکړي نو هغه خپل دین و او د موږ په دین کې اشتغال په نکاح باندې بهتر ده د اشتغال نه په عبادات او نفلیو. یو خو زموږ په دین کې رهبانیت نشته ده چې سړی د کونج کې کینی عبادت دی کوي دنیا کې به معاملات به نه کوي. نه معاملات بهتر دي دنیا کې نکاح کول بهتر دي د دې نه چې سړی جمعات کې کینی. دا مسله په دې مختصر الفاظ سره دومره بس ده. دویم نمبر کې اشتغال په نکاح باندې خو بهتر ده د عبادت او نفلیو نه. ښه دلیل دا ده چې ټول پیغمبرانو ودونه کړي دي او د رسول الله سنت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر تحزیز کړی ده په نکاح باندې. عفت د مسلمان کې راځي، بقا د نوعیت د مسلمان راځي. یو بهترینه فریضه بقا پیدا کوي چې جهاد ده. الجهاد ماضر الى یوم القیامه رسول الله وایي او د جهاد د تنفیذ لپاره د بقا لپاره تر ورځې د قیامت لپاره نکاح ده. نکاح د بقا د مسلمان لپاره یو بهترینه ذریعه ده. دویم نمبر خبره ده چې زموږ استادو د وانکحوا الایام علاوه تاسو وانکحوا الایام الله دسی وی اولیاء ته پلارانو ته ورونو ته وی تاسو لوندانو ته نکاحګانې وکړي. وانکحوا الایام ایام جمع د عین ده من لا زوج له هغه خاصړی ته ویل کېږي چې ښځه نه لري، هغه ښځې ته ویل کېږي چې خاوند نه لري. موږ تاسو پښتو کې لوند نه ورته وایو همدا تعبیر صحیح ده که نه؟ نو الله وی و اولیاء تاسو نکاح د لوندانو ته وکړي. که لونډه ښځه وي معنا څه چې خاوند نه لري دې ته نکاح وکړي. او که محاصل وي واده نه وي الله او پلارانو ته ویلي وانکحوا الایام ودونه ورته وکړي منکم د تاسو نه. دلته قرآن پاک کې لهجه استعمال کړې ده چې اولیاء ته خطاب کړی ده چې تاسو ورته ودونه وکړي. دې نه دا معلومیږي چې خپل سړی نکاح نشي کولی، ښځه خپله نکاح نشي کولی. د قرآن د لهجې نه خو داسې معلومیږي. نو ما ته غوږ سئ، سړی خو مطلقاً په خپله نکاح کولی شي چې بالغ وي. سړی مطلقاً چې بالغ وي په خپله باندې بغیر د پلار نه
بغیر د مشر ورور نه تره نه د کلیوال نه سوا په خپله باندې د ښځې سره خبره وکړي یو دوه کسان محاصلین دي کښېني او نکاح وتړي مشکل جوړ دي هېڅ مشکلات نشته ښځه په خپله باندې یو محاصل یو کس سره واده کوی چې په خپل عبارت باندې په خپله خوله باندې همدا لهجه صحیح ده په خپله خوله بغیر د پلار خبرېدو نه بغیر د ورور خبرېدو نه آیا دا نکاح شرعي صحیح ده او که نه ده صحیح او بالکل صحیح ده ګورئ ښځه که بالغه وي دا هیڅ ضرورت نه لري پلار ته په نکاح کې زه کله دا خبره کوم تاسو ګورئ د موږ زنانو ته شریعت څومره حق ورکړی ده اوس دا خو یو بېل صورت ته چې موږ په عرف عادت کې دا ده چې پلار دې ورنه کړي نو هغه موږ ډېره بده ښځه یادو یا بد اخلاقه یادو دا خو د موږ تاسو نقصان ده د شریعت نقصان خو نه ده که یو بالغه جنۍ وي په خپله باندې نکاح وکړي او پلار په ګواهي کې کېنئ نکاح یې صحیح کېږي ښه پلار اجنبي سړی ده یعنی پلار په نکاح کې چې بالغه سي دا اجنبي ده چې پلار اجنبي سو نکاح خو په طریقه اولا سره پردی ده ورور خو په طریقه اولا سره پردی ده ولایت اجبار نشي کولی موږ دې ته ولایت اجبار وایو بالغه ښځه باندې ولایت اجبار پلار نشي کولی خو لیکن که یو د عالم یو د جلیل القدر سړي لور ده یو داسې نااهله سړي سره د موږ تاسو معاشره کې دې رذیل نسب والا سره واده کړی اعتراض په محکمه کې یعنې مقدمه چلوی سي خو نکاح نشي فسخ کولی اوس که یوه صغیره ولګېدله په نکاح کوي او بالکل اعتراض کولی شي پلار یې فسخ کولی سي هلته ولایت اجبار لري صغیره جنۍ ده صغیر هلک د په خپل سر باندې چېرته واده وکړو صغیره جنۍ د په خپل سر هلک سره نکاح وکړله او پلار لره حق شته چې ولایت اجبار لري چې پلار یې فسخ کړي دا په خبره نه پوهېږي د سړي سره به یې کړي چې هغه به ډېر نااهله وي عقیده به یې خرابه وي بېناموسه غونته به وي بد اخلاقه به وي نو دا خو د ټول خاندان ته عار او پیغور ده بیا اعتراض پرې کولی شي د شوافیو په مسلک باندې ښځه نکاح نشي کولی بغیر د پلار نه نیکه نه پلار و نیکه به یې ورکوي موږ په مسلک باندې بغیر د دې نه چې پلار خبر نه وي بالغه ښځه هر چا سره واده کولی شي قرآن پاک په ګواه د دویمه سپاره کې فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن ان ينكحن صيغه مؤنث ته ګوره الله دوی ته رضا راجع کړی ده چې دوی په خپله باندې چا سره نکاح کوي ورونو پلارانو ته الله وایي چې منې نه کوي فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن قرآن دویمه سپاره په دې دویمه سپاره کې الله وایي فان طلقها من بعد فلا تحل له حتى تنكح چې یو سړی خپله باندې ښځه په درې طلقاتو طلاقه کړله الله وایي تر هغو پورې تا ته نه راوکړي حتی تنکحه چې دا واده وکړي زوجا آخر بل سره ګوره هلته تنکحه ضمیر دې ته راجع ده دا به خپله واده کوي یعنې کولی شي عقل هم دا وایي چې واده وکړلی شي ولې ځکه دا ښځه موږ بازار ته نقل کړو خرید فروخت کوی شي د بازار نه نو هغه هم یو عقد د عقودو نه او دا نکاح هم یو عقد د عقودو نه دا عقد نکاح مقیس کا او دا بازار عقدونه دا مقیس علیک علت جامعه مشترکه عقد حکم د بازار تجارت کوي شي ښځه نو حکم د هغوی جواز حکم د دې هم دغه ده چې جواز ده چې عقد نکاح په خپله باندې بالغه ښځه کولی شي تاسو به داسې ووایه چې الله دلته ولې خطاب کړی ده وانکحوا الایام ای اولیاء تاسو د لونډانو ته ودونه وکړئ دا بنا بر عرف کړی ده عرف کې وقار دا ده رښتیا ووایې کومه ښځه چې پلار واده کړي او د هغې وقار او عزت او کومه ښځه چې خپله ځان واده کړي فرق شته که نشته په عرف عادت کې شته که نه نو قرآن خو د عرف موافق نازل ده علاوه عرف ته هم ګورئ دا ډېره کمسلتوب ده چې ښځه خپله په محاسنې کې ګرځي او سړی خوښوي ښه خبره دا ده چې پلار یې ورته خوښ کړي او نیکه یې صحیح ورته خوښ کړي ورور یې ورته خوښ کړي نو ځکه اولیاء تعالی خطاب وکړه وجه دا ده چې ښځه قمقله ده تاسو په ډېرې هوښیارې ګڼئ خو رسول الله ورته قمقله وایي انهن ناقصات العقل والدین هغه چې کله محسن وګوري چې لږ ښایسته وي که نه نورې پلټنه نه کوي چې ده کې ادب څومره ده همداسې ده که نه ده نورې دا نه کوي چې اخلاق یې څومره برابر دي خو چې بس ښه ښکاره سي ده ته په کمره کې بس دی ده او بیا سبا چې ګورې په 10مه ورځ باندې بیا سره دعوه وي بیا محکمې ته روان وي دا بیا خو ګوره معاشره کې فساد راځي
کا خبره دا ده چې سنجیده کار وکړلی شي په ادب باندې او په احترام وشي نو ښځې په عبارت باندې په الفاظو باندې نکاح صحیح کېږي. قرآن چې ورته ویلي بنا بر عرف عادت دا ده چې الله وایي چې تاسو دا نکاح چې کوئ ډېر په سنجیدګۍ وکئ. پښتو لهجه ده وایي دا د عمر سودا ده داسې په دې شهواتو په میلان باندې تاسو په کار د فیصلې ونه کړئ. وانکحوا الایام منکم علاوه تاسو نکاحګانې کوئ لونډانو ته منکم د تاسو نه والصالحین من عبادکم صالحانو غلامانو ته هم نکاحګانې کوئ. زه غلامان خو موجوده دور کې نشته ده خو دلته الله صالح من عبادکم ویلي دي. دې نه دا معلومیږي چې غلامان که طالحان وي یعنې بد اخلاقه وي نکاح مه ورته کوئ. نه دا قید اعتراضي نه ده. صالح سړي دپاره نکاح ډېره بهتره ده د طالح نه. تاسو ما په خبر پوه شئ. قرآن چې قید لګولی ده چې صالح غلامانو ته نکاح وکړي دې دا معنا نه شوله چې طالحین بد اخلاقه فاسد خلکو ته نکاح مه کوئ هغه ته هم کېږي خو رښتیا خبره وکړي. نکاح چا دپاره یو بهترینه ښه معیار ده صالح خلکو دپاره. نو صالحانو دپاره نکاح ډېره بهتره ده د طالحانو نه د بد اخلاقو نه. ولې؟ ځکه د شهواتو غذا دا نکاح ده. نو چې نکاح په خپله باندې غذا صحیح وي شهوت هم هلته صحیح وي نتیجه ورکوي او چې کله دا سړی په خپله شهوت فاسد ده هلته چې څومره ښه غذا ورته ورکوي نوره مرض کې پیدا کوي. نو دې وجه نه قید الله والصالحین من عبادکم ټکی لګولی ده. دا معنی چې فاسقانو غلامانو ته به نکاح نه کوو هغو ته به هم کوو. یا د صالحین ترجمه د شرعي معنا نه کومه چې صالح معنا موږ مقابله کې طالح اخلو بد اخلاقه. یہ صالح ترجمه صلاحیت اخلو چې چا کې قابلیت دی نکاح وي. علاوه تاسو غلامانو ته هم نکاح وکړي چې چا کې صالحیت وي قابلیت دی نکاح کې وي. قدرت په کسب باندې لري په جما باندې قدرت لري په نفقې باندې قدرت لري دغه څه خلکو غلامانو ته هم نکاح وکړي. صالح مې په مقابله د فاسد کې وانه خسته د صالحیت د لیاقت په معنا مې واخیسته. والصالحین او تاسو نکاحګانې وکئ صالحانو ته من عبادکم و ایمائکم منځو ته هم ان یکونو فقراء. ما ته وګورئ اصلي مسله دا ده چې کله کله دلته خو الله په غلامانو کې خبره کړې ده خو موږ تاسو عرف عادت کې هم د قیمتۍ نه خلق فقیران نکاح نشي کولی. مسافر چې څو عربو ته نه کړی دلته څوک واده نه ورکوي بیا چې فقیر هسې هم نه ورکوي نو بس دا مشکلات دي. په خدای قسم ده ښځې جګول او فقیرانو ته نه ورکول دا معاشره په خپل لوی لاس باندې فاسد کول دي. الحمدلله د موږ تاسو د نظام مشران ګوره دې نقطې ته متوجه دي. په ډېرو قومونو کې دا ولور ورته وي که نه ولور ورته کار چې دا مقرر کړل او راټیټ کړل دا د معاشرې د اصلاح دپاره یو بهترینه ذریعه ده. قرآن اوس اصلاح د معاشرې کوي. ګوره فساد چې په معاشره کې راځي هلته راځي چې فقیر بغیر د واده پاتې سي یا ځوانان بغیر د ودونو نه پاتې سي جنکۍ بغیر د واده د سړي نه پاتې سي بس فساد په خپله شروع ده. الله تبارک وتعالی وایي که تاسو فقرا یاستئ فقر علت د منع د نکاح ونه کوي نکاح وکړئ. فقیري سره په دې نکاح سره په خپله مالداري راځي. واورئ ګوره قرآن پاک وایي که نه چې دوه ښځو مطالعه کې چې کلا الله تعالی به هر واحد د بل نه مستغني کړي. یو بل امیر المؤمنین عمر بن الخطاب وایي زه تعجب یم هغه انسان ته چې مالداري او غنا بغیر د نکاح نه بل شي کې لټوي. حضرت امیر المؤمنین عمر بن الخطاب وایي زه تعجب کوم هغه خلکو ته چې مالداري په بغیر د نکاح نه په بل شي کې لټوي. او تاسو وګورئ چې دا څومره پیسې د پلار پې اخیستې هغه پې ښه نه کېږي. هغه مې پې پوه چې دا په کومې خوا لاړې ځکه حرام قطعي وي. دا ولوره هم چې کله سړی نکاح وکړي که نه خدای پاک اسباب ورته برابري اسانه خلکو 2 روپۍ ډېرې بې برکته روپۍ دي. یو دا د ولورو دا د نکاح باندې چې ته رښتیا عفت حاصلې او نکاح صحیح کوې ته نکاح شروع که واده وکړه که نه الله ټول اسباب برابروي. و چې ته ورته ګورې دا اسباب برابرېږي نه دلته ته زړېږي خدای دې وهي. ته خو واده وکړه خپله پلار یې هم راضي کېږي وایي چې وروکې دا لور یې رانه واده کړی وایي چې پاره طریقه وایي راځه ځان سره خلاص کړو. تاسې ناران سئ خو تاسې خپله نارانه یاستئ وادونه کوئ نه نو پلاران څنګه در باندې رحم وکړي.
ته تکړه سختل شروع وکړه د یو چا نه لور وغواړه او بس ورته چې زه واده کوم ټول اسباب الله برابروي. خدای پاک وعده کړی دی یغنیهم الله من فضل، خدای به دې بې پروا کوي د خپل فضل. دویمه بې برکته روپۍ د آبادۍ ده، د کورونه څخه جوړېږي. ښه په احادیثو کې راځي بې برکته هغه روپۍ ده چې د بنا نه حاصله سي، د ځمکې نه حاصله سي او په ځمکه ورکړی سي، په بنا ورکړی سي. یعنې کورونه جوړول باندې چې کومې پیسې لګېږي دې نه بې برکته روپۍ بله موږ نه لرو د شریعت له نګاه نه. بې برکته ناکاره بیا کړه. تاسو یو توصیه وکړم که چېرته کور خرڅاو کور بیا اخلئ، که د کور خرڅ که خوراک ته دې کېښودلې که نه په درېیمه ورځ بیا نشته ده. دا بې برکته ده درو. په که خامخا په زور مو ځمکې رانیولي کورونه مو رانیولي هله خرڅې کوي بل پرې واخلي هلته چېرته. دا بیا داسې ګرځي ښه چې حرام هم سي د کور هم سي واخلو بیا نو ډېر کار خرابېږي. زه دغه کې زما موضوع نشته ده، خو الله وایي چې د اصلاح د معاشرې دپاره اوس دوه اسباب ذکر کوي الله. یو دا ده وایي که تاسو فقیرۍ منع کړئ د نکاح نه بس اقدام پرې وکړئ الله به بې پروا کړي مالداره به هم کړي. او ما تاسو د امیر المؤمنین عمر بن الخطاب اثر وښوده چې تعجب هغه سړي ته کوم چې بغیر د نکاح نه مالداري لټوي. ښه سبب او ذریعه د مالدارۍ او د استغنا هغه نکاح ده. خامخا الله کار برابروي، نفقې ته دې کار الله برابروي، بس به چېرته ته پیدا کړي الله ښه کار هم برابر کړي. اوس چې تاسو دواړه خپل منځ کې نکاحګانې نه سره کوئ، چا نه خور لور نه غواړئ، نو بیا د خدای عادت هم په دې جاري نه ده چې تا ته مالداري درکړي. نو دغسې منفردن ګرځي ښه ټول عمر به دې په دې کت او پورته ګرځېدو کې تېري. ښه ان یکونو فقرا که چېرته وي دا غلامان فقیران د مهر او د نفقې نه یغنیهم الله بې پروا به کړي دوی لره الله تبارک وتعالی د خپل فضل نه. والله په مال سره په صبر سره والله واسع علیم. الله تبارک وتعالی پراخ کولو والا د رزق ده. پراخ کولو والا د رزق څوک ده؟ او علیم ده. دا ولی یو نکته عقلی درته وایي. ګوره په حدیث کې راځي رسول الله وایي که نه چې تاسو همیشه په اوداسه اوسېږئ. سړی چې همیشه په اوداسه اوسېږي که نه رزق یې کولاو وي. زما په خبره پوهېږئ په اوداسه ګرځئ. تاسو ټولو ته وایي که معلمین یاستئ او که متعلمین یاستئ ټولو ته وایي چې په اودس ګرځئ رزق به هم ډېر یا به حرامو ته نه مجبورېږي چې حرام وخورئ. رزق به هم پراخ وي. و چې سبا ته جګسې بیا اودسه ګرځې تر بېګا پورې بیا دې څوک ذمهوار دي؟ په کار د سړی کور نه راځي اودس وکړي محاصل چې سبق ته کښېني اودس وکړي. زه چې محاصلین په جنابت یې ونه وایي بیا اودسه خو دې وایي. زه ونه پرې ډارېږم چې دا ژمي کې به یې ډول بیا اودسه نه په جنابت کې به یې راوایي تاسو. دا چې کومه خبره کېدای شي ډېرو خلکو ځان پېژندلی شي ولا یو خو ځم کېږي الله عالم ده. او په استادانو خو مې دا ګمان ده چې یاره چېرته به چې دی رئیس صاحب هم وي او د کور نه راځي که نه او کور کې وایي چې لږ اودس مې کړی وی چې په اوداسه باندې د کور نه وتلی وی الا ماشاء الله رئیس صاحب چې هغه اودس ته ضرورت نه لري دغه تنخوا ډېره ده کار یې جوړ ده هېڅ ضرورت نه لري. همداسې ده که نه ده؟ نو تاسو داسې کوئ چې په طهارت ګرځئ او چې الله وعده کړې ده د نکاح سره د پراخوالي د مال ځکه په دې سره طهارت حاصلېږي. واورئ ما دې په خدای قسم ګوره قسم یې وکړه چې کوم سړی زناکار وي تر هغوی الله مړ نه کړي چې یو ورې د فقیرۍ درد پرې ونه ګوري. ټول واورېده د ما خبره او تاسو د ما خبر راواخلئ. لږ اسباب خو بیا هم غواړي که نه غواړي نکاح. ولې رسول الله هم صحابو ته وایي چې نکاح به یې غوښتله طالب ورته راغی صحابي وایي چې در سره شته ده بیا به ورته دومره لږ شی را سره شته ده. اوس الله دغه خلکو ته یوه توصیه کوي چې کوم خلک بالکل اسباب د نکاح نه لري نو دا به څرنګه کوي. نو الله تبارک وتعالی ویلي دوی د طلب د عفت کوي پاک دمني دي ساتي خپل ځان د پاک ساتي ان شاء الله په پوه شئ. پاک دمني دي کوي. پاک دمني چې کېږي یو پاک دمني دا ده بعدم الدخول في بيوت الاغيار. د خلکو کورونه ته ډېر نه ځي. کوم محاصلین چې غیر شادي شده دي هغه د خلکو په کورونو باندې طواف نه کوي چې نن دې ته ډوډۍ ته ورغلی خدای دې ورک کړه چې ورک سي. ته ځوان سړی ولې د خلکو کورونو ته ځې چې ډوډۍ ته وي او دا بلې چې څوک بیایي دا دې خدای ورک کړي چې ځوان هلک ته کور ته بیایي. سبا دا خپل قوم کې بیا خلک نورې خبرې درځي کوي. ملګرتیا خپل حد لري خپل چوکاټ لري. دا د معاشري اصلاح دپاره الله وایي. زما په خبره ټول پوهېږي په دې خبره. ځوان هلک چې خلکو کورونو باندې ولې طوافونه کوي یو ورځ به داسې راسي
چې یو چا باندې د نظر ولګېږي او بیا به تکلیف درته پیدا شي بیا بغیر د دښمنۍ نه هغه مسله نه حل کېږي. تاسو زما ټول علما هم یاستئ پوه خلک یاستئ زما په خبره نیمه پوهېږي. قرآن چې کومه خبره کوي دا به رښتیا وي. الله ولیستعفف الذین دا مې د په محسوساتو کې د عفت خبره درته وکړله چې تعلقات کورني اغیارو سره مه ساتئ چې کوم غیر شادي شده وي. موږ تاسو کورونو کې هم ته 3 ورځې یو غیر شادي شده هلک کور ته بوځه دا کلیوال هم درته وایي هلکه ځوان سړی د کته ګرځئ پورته یې ګرځئ کور ته یې راولي وایي که نه وایي موږ تاسو ماته نو محاصل چې هغه څوک بیا یې هغه هم قمقل ده چې دا ورسره ځي دا هم قمقل ده دا دې نه ځي الا ماشاءالله که یو ورځ چېرته لاړې خیر ده ملګرتیا کوي تعلق ساتي پوهنتون د ملګرتیا ځای ده. بل قرآن پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې ویلي یا معشر الشباب ای جماعت ځوانانو که تاسو طاقت د واده نه لرئ تاسو کسر د شهوت وکئ په روزو سره کسر د شهوت وکئ په روزو سره دا روحاني علاج د عفت قرآن پاک هم ګواه ده او رسول الله مبارک اولنی حدیث تاسو ګورئ عبدالله بن مسعود روایت کړی ده د مشکات جلد ثانی اولنی حدیث هم دغه ده چې ځوانانو ته ویل یا معاشر شباب که تاسو طاقت د نکاح نه لرئ که نه بیا ډېرې روزې ساتئ. په دې باندې زه یو اعتراض کولی شم چې دغه ډاکټران ځان ته غلط نیسي چې وایي چې ولا ملا پرې نه پوهېږي. ډاکټر به ما ته داسې ووایي چې روزې سره شهوت زیاتېږي او رښتیا هم زیاتېږي. وجه دا ده چې غذا په مقدار معین بدن ته ځي. دلته خو چې وخورې دومره وخورو کله چې معده غریبه کار نه وباسو هغه دومره بدن ته نشي ورکولی. غټ سړي کې دومره هغه نه وي لکه څومره چې په روزې سره شهوت زیاتېږي. دا یو بېله موضوع ده خو معنوي قوت الله په روزي کې دا ده چې کسب د شهوت پرې راځي. معنوي قوت دا الله پیدا کوي چې انسانانو ته الله تبارک وتعالی د نکاح نه په یو طرف ته کوي یعنې د نکاح نه بې رغبته کوي. نو الله وایي کوم خلق چې اسباب د نکاح نشي پیدا کولی ولیستعفف طلب د پاک دمني دې وکړي الذین هغه کسان لا یجدون نکاحا چې نشي پیدا کولی طاقت د نکاح حتی یغنیهم الله تر هغه وخته پورې دې بزرګي کوي تر دې پورې چې بې پروایي کې دوی لره الله د خپل فضل نه. زه طالب دغه یو ټکی یم کوم دام درېیم اسباب د اصلاح د معاشرې ده مکاتب ده. یو صحابي ته خپل غلام راغی ما مکاتب که مکاتب دې ته وایي زلان به ویل دې سره وایي زه به پیسې درکړم ته ما آزاد کوي پیسو په بدل کې ازادي وغوښتله. د صحابي ورته نه ازادو نو چې نه ازادو الله ورته وایي که تاسو ته کې خیر ښکاره کېږي دا سړی په بدل د روپیو کې آزاد کړي یعنې مکاتبې کوي انشاءالله ما په خبر پوه شئ. نن سبا چونکې غلامي شته نه ځکه دې وجې نه ما داسې په زړه ماتې دا خبره وکړله. اوس دا څنګه اصلاح د معاشرې دې کې څنګه ده ګوره چې سړی غلامي بغیر د خپل مولانا واده نشي کولی او چې کله مکاتب سي او تا ته روپۍ لاندې کې د حاصل سي حاصل په خپل باندې واده کوي سي ګوره اصلاح د معاشرې کې راغی او چې دغسې ګرځې که نه غلام دې هم وي او واده هم نه ورته کوي خامخا فساد راوړي. دې وجې نه الله دا خبره وکړله انشاءالله په دې پوه شوي. والذین هغه غلامان یبتغون الکتاب چې دوی طلب کې د حق د کتابت مما ملکت ایمانکم د هغو غلامانو نه چې مالک شوي خلاسونه ستاسو فکاتبوهم تاسې مکاتب کې ان علمتم فیهم خیرا که تاسو عالمان یاستئ په دوی کې د خیر دا ده چې قدرت په کسب لري یعنې دا پیسې لنډولی شي او په دې باندې هم قادر یاستئ چې بیرته کافرانو ته نه ځي چې تا په مقابله کې وجنګېږي. دا دوه نقطې سوي یو قدرت په مال ولري چې تا ته پیسې لنډولی شي دویم چې کافرانو ته نه ځي بیرته او تا په خلاف باندې نه جنګېږي بیا آزاد کړي. بیا الله دې مولاګانو ته چې کوم مالک ده دې ته ټولو مالدارانو ته الله داسې ویلي چې همکاري ورسره وکړي په حق د کتابت وفي فک الرقاب قرآن هغه که نه زکات مالونو کې یو دغه غلام ته ورکول کېږي چې خپل ګردن پې خلاص کړي د غلامۍ نه. نو الله ټول انسانانو ته خطاب کوو مسلمانانو دغه غلام سره تاسو همکاري وکړئ زکات ورکوئ نفلي صدقات ورکړئ چې دا سړی له غلامۍ نه ووځي چې اصلاح د معاشرې راسي. او که په غلامي کې ساتي مولای بدبخته دغه واده نه ورته کوي فساد راځي بیا. وآتوهم تاسو ورکوئ دغه غلامانو ته من مال الله الذي دغه مال نه الذي هغه مال اتاکم چې الله تاسو ته راته کړی ده بس هغه تاسو دته مال هم ورکوئ. الله دې تاسو په موږ باندې حال باندې رحم کرم وکړي.
واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. یا الله په دې ناس مجلس باندې هزار بار رحمتونه عافیتونه نازل کړي. الله دې مجلس په کورونو باندې هزار بار رحمتونه عافیتونه نازل کړي. الله دا مجلس کفاره د سیئات وګرځي. الله زموږ ټول صغائر کبائر ګناهونه معاف کړي. الله من ټول ته توفیق د طاعات او د عبادت نصیب کړي. الله توفیق د معاصی او د ګناهونو مراد نصیب کړي. یا الله په کوم قول کې ستاره ځای او د ټول ته توفیق مزید نصیب کړي. الله ټول حرکات سکنات اقوال پر خدای ستاسو رضا لپاره وګرځي. په دې مجلس کې د چا مشکلات وي حذر کې سفر کې مشکلې د دنیا او د آخرت مسره هر فصل وګرځي. د مشکلات کې د مجلس کې د چا بیماران وي الله د امراض ظاهره او باطنونه مو سره ورته شفای کامله عاجله مستمره دائم ورته نصیب کړي. څوک په دې مجلس کې پریشانی لري الله خوشحالي پیراولي. د چا اختلافات خدای په الفت باندې بدل کړي. د چا دښمنیګان خدای په دوستۍ بدل کړي. د فتنو دور د الله جدید سره فتنو ظالمانو مو ټول تماما نصیب کړي. الله دا مجلس ستاسو رضا لپاره وګرځي. الله د رمضان کې مو ټول مغفور او مرحوم وګرځي. الله په دغه رمضان کې مو ټول مغفور او مرحوم وګرځي. الله دا مجلسونه خدای کفاره د سیئات وګرځي. الله مو عادت او خدای تیر نه په عبادت قبول کړي او بدل کې مو ټول تخپل رضا لقاء وصال په دنیا او آخرت کې نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه وسلم.